السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید لرم چې ښه به یې. دوستانو، په پښتو ټي وي کې درته هرکلی وایم. عزتمندو، یو بل خبر را مخې ته شو د پښتو سندرغاړې او ډانسره نادیه ګل چې نن سبا وخت کې ډېره پریشانه ده او ډېره زیاته خفه ده. خاوند یې ډېر سخت بیمار دی، دومره دولت دی ورسره او دومره پیسې ګټلې دي، خو اوس ورسره هېڅ نشته دی. اول چې مونږ وګورو نو د دې څومره شوګانې او سټیج شو یا مثال ډرامې یا وغیره وغیره، لکه مطلب دې ډمانو ښه پیسې وګټلې، خو په یو طرف دې وځي. نن سبا وخت کې د نادیه ګل خاوند بیمار دی او ډېر سخت دی. نادیه ګل وایي چې ما پرې ډېرې پیسې ولګولې او د عوامو نه هم غوښتنه کړې ده، مدد غواړي. نو دوستانو، که ډم وي او که هر څه، خو مسلماني د دعا ضرورت دی، ورته دعا ورته وکړئ. او که څوک ورسره هیلپ کول غواړي، مدد کول غواړي، نو نادیه ګل سره مدد وکړئ. خاوند یې ډېر سخت بیمار دی. ملګرو، دا معلوماتي ویډیو وه چې تاسو سره مې شیر کړه. او که څوک مونږ سره په دې چینل کې نوي وي نو چینل سبسکرایب کړئ. د ویډیو کتلو مننه. خوشحال او اباد اوسئ. والسلام.